Hello and welcome to English with Najib, the basic English یا ابتدایي انګلیش لسم درس ته ستړي مه شئ. په دې درس کې زه درته له ټولو مهم د ځان د معرفي په اړه غږیږم چې تاسو په انګلیسي کې څنګه کولی شئ یو بل چاته ځان معرفي کړئ. په دې اړه زه درته ابتدایي او اسانې جملې وایم، په سم ډول درته او په اسانه ډول درته تشریح کوم. تر پایه راسره اوسئ. ښه، مخکې له هغې چې زه تاسو ته په انګلیسي کې د ځان معرفي کولو طریقې هغه اسانه جملې وښیم، د لایک پلس verb ing پلس verb ing په اړه درته غږیږم. لایک خو وایي په انګلیسي کې خوښولو ته. لایک خوښول، I like marker، زما مارکر خوښیږي. I like cricket، زما کرکټ خوښیږي. I like Afghanistan، زما افغانستان خوښیږي. لایک څخه وروسته چې کله verb ing یعنې verb وي او هغه ته ing ورکړي نو هغه څه شو؟ verb خو وایي فعل ته. verb چې وایي فعل ته، او فعل څه معنا؟ فعل معنا یو کار. تاسو یو کار ته ing ورکوئ په دې معنا چې تاسو هغه کار کول خوښیږي. کله چې لایک څخه وروسته تاسو کوم کار یادوئ هغه کار ته به انګلیسي کې ورته به ing ورکوئ په دې معنا چې تاسو هغه کار خوښیږي. فرض کړه زه وایم چې زما تدریس کول خوښیږي، دا به زه څنګه وایم؟ I like، لایک خو مې ولیکه، ورپسې به څه لیکم؟ verb. verb زما څه دی؟ teach. ing به هم ورکوم. I like teaching، مطلب زما دغه کار کول چې ټیچینګ یا تدریس کول دي دا مې خوښیږي. I like teaching، زما تدریس کول خوښیږي. یا زه وایم چې زما تلویزیون لیدل خوښیږي، دا څنګه وایم؟ یا د احمد تلویزیون لیدل خوښیږي چې له آی سره ټول اگزامپل یې راشي. احمد لایکس، لایک ته به ایس ورکوئ ځکه چې سمپل پریزنټ ټینس دی. لایکس څه شی؟ واچینګ څه شی؟ ټي وي. احمد لایکس واچینګ ټي وي. ګورئ لایکس شو، ورپسې ورب او دا هم ing. احمد لایکس واچینګ ټي وي، د احمد تلویزیون لیدل خوښیږي. یا زه وایم چې زموږ فوټبال لوبول خوښیږي، یعنې موږ خوښیږي چې فوټبال لوبه وکړو. وی لایک پلیینګ فوټبال. پلی ورب شو، ing ورکوم. پلیینګ، وی لایک پلیینګ. یا زه وایم چې آی لایک رنینګ، زما منډې وهل خوښیږي. احمد لایکس ریډینګ، د احمد لوستل خوښیږي. شي لایکس سپیکینګ انګلیش، د هغې انګلیسي کې خبرې کول خوښیږي. نو دغسې فعلونه چې تاسو خوښیږي تاسو لایک څخه وروسته هماغه فعل استعمالوئ، یو ing هم ورکوئ. ښه، تاسو کولی شئ له ing پرته دغسې هم ووایئ. مکه فرض کړه زما څه خوښیږي؟ زما خوړل خوښیږي. څنګه وایم؟ I like verb ing نه ورکوم، دلته څه کوم؟ verb څخه مخکې یو to لیکم. to. ښه، زما verb چې و فعل مې چې و څه مې خوښېدل؟ خوړل. eat. to جمع verb، هلته verb ing و to جمع verb. I like to eat، زما خوړل خوښیږي. که زه ولیکم چې I like eating په دغه سټرکچر کې، او دغه جمله او دغه جمله هیڅ توپیر نه لري، دواړه یو معنا لري. په دې معنا چې تاسو د یو فعل خوښول د to جمع verb سره هم ښودلی شئ او verb جمع ing سره هم ښودلی شئ. دا زما verb شو، ورپسې ing. دا زما verb شو، ونه مخکې to. یا زه وایم چې د احمد کرکټ کول خوښیږي. احمد لایکس to play cricket. to play cricket. ښه، له لایک څخه وروسته یوازې ناون، ما چې د ویډیو په سر کې ویل واسکه زه وایم چې زما مارکر خوښیږي. I like، دا شو زما لایک. ورپسې ناون. ناون څه دی؟ اسم. زما دغه مارکر دی دلته. I like marker، ساده زما مارکر خوښیږي. دلته نو بیا فعل نشته، کار نشته. زه وایم چې زما مارکر خوښیږي، دلته کوم کار خو نشته چې ما وویل چې زما دا کار کول خوښیږي. نو لایک څخه وروسته تاسو یو اسم هم استعمالولی شئ چې ستاسو خوښیږي، او ورب یا فعل هم استعمالولی شئ چې ستاسو یې کول خوښیږي. I like موبایل، I like کیمرا، I like لیپټاپ، دغسې. اوس راځم د ځان معرفي ته. په انګلیسي کې تاسو څنګه کولی شئ یو بل چاته ځان معرفي کړئ؟ ګورئ، زه درته پیل کوم. ښه، اول پیل دی له هلو. تاسو د هلو په ځای بل څه ویلی شئ؟ های، مطلب سلام. هلو، های. بیا وایئ چې I am، دلته مثلا خپل نوم ښایئ. زه وایم چې I am نجیب. هلو، I am نجیب. کولی شئ ووایئ چې هلو، my name is
نجیب دواړه یو معنا وکړي. hello I'm نجیب. hi my name is نجیب. I am from مثلا زه یم له کوم ځای څخه له افغانستان څخه. I am from Afghanistan. زه د افغانستان یم. کولی شي دلته یو ولایت هم ووایي I am from پکتیا. زه د پکتیا یم. I am مثلا زه وایم چې زما ملیت څه دی. I am an Afghan. زه افغان یم. I am an Afghan. زه افغان یم. I currently معنا فعلا همدا اوس. I currently live اوسېدلو ته وایي. live یا live به نه وایي. I currently live in زه فعلا اوسېږم چیرته in Kabul. I currently live in Kabul. کولی شئ یو وړوکی ادرس هم په کابل کې وښایئ. I currently live in کوټې سنګي. I currently live in مکرویان. I currently live in تایمني. currently live کولی شئ یوازې ووایئ چې I live in مشکل نشته خو currently په دې معنی چې زه همدا اوس یعنې فعلا مې د اوسېدو ځای دغه دی. ښه I am a for example زه دلته خپله وظیفه ښیم زه څه کاره یم. I am a doctor. زه یو ډاکټر یم. یا I am a teacher. یا I am a journalist. هره وظیفه چې تاسو لرئ کولی شئ ووایئ چې I am a doctor, I am a driver, I am a nurse, I am a cook. زه یو اشپز یم. I have two brothers. هلته مثلا خپل فامیل په اړه غږیږئ. I have two brothers. زه دوه ورونه لرم. کولی شئ ووایئ چې I have two brothers and three sisters. یا I have five brothers. I have one sister. زه یوه خور لرم. I am married. married وایي متأهل ته چا چې واده کړی وي او که واده یې نه وي کړی هغه ته وایي single. I'm single. زه مجرد یم. I'm married. I'm single. I'm married. زه متأهل یم. I'm single. زه مجرد یم. دا دواړه هلکان یې ویلی شي جنکیان یې ویلی شي. سمه ده. دا ټولو کې البته هلک او جلۍ پسې چې محدود نه دي ټولې استعمالولی شي. My favorite. favorite وایي د خوښې وړ. My favorite food. food وایي خواړو ته غذا. My favorite food زما د خوښې خواړه دي چې is پلاو. زما د خوښې خواړه دي پلاو. کولی شئ د خپلې خوښې هر څه وښایئ دغه جملې سره. زما د خوښې لکه مثلا ورزش. My favorite sport is cricket. یا my favorite book is فلانه. یا زه چې my favorite player لوبغاړی is for example هر څوک چې تاسو ښایئ. ښه مثلا تاسو وایئ چې I like cricket لکه هلته چې ما وویل I like cricket. زما کرکټ خوښیږي. I like football. زما فوټبال خوښیږي. I like tennis. زما ټینس خوښیږي. کولی شئ خپل د خوښې ورزش هم دلته وښایئ. My native tongue. native وایي مورنۍ ته. tongue TONGUE UE هلته سایلنټ دی. tongue. My native tongue زما مورنۍ ژبه چې ده is پښتو یا دري. زما مورنۍ ژبه ده پښتو یا دري. native tongue مورنۍ ژبه. او کولی شئ مثلا د نورو ژبو په اړه ووایئ I can speak English. زه انګلیسي خبرې کولی شم. یا که وایئ چې زه انګلیسي هم خبرې کولی شم I can also speak English. زه انګلیسي هم خبرې کولی شم. دا د ځان د معرفي ډېرې ابتدایي جملې زه یو ځل بیا درته له ترجمې پرته وایم. Hello, hi, I'm Najib. My name is Najib. I am from Afghanistan. I am from Paktia. I am from Nangarhar. I am an Afghan. I currently live in Kabul. I currently live in Sharinam. I am a journalist. I am a teacher. I am a driver. I have two brothers. Yeah. I have three sisters. I have two sisters. I am married. I am single. My favorite food is
منتو. I like football. My native tongue is Dari. I can also speak Urdu. دا و د ځان د معرفي ابتدایي جملې. دغه جملې له ځان سره پریکټس وکړئ که امکان د ولري خپل دوست ته یې ووایئ چې زه درته په انګلیسي کې ځان معرفي کوم. هڅه وکړئ دا ټول در سره ولیکئ تر څو مو ښه په ذهن کې کښېني، ځکه چې لیکل تاسو سره د لیکلو په وخت کې 100 سلنه مرسته کوي چې تاسو درس زده کوئ. څومره چې کولی شئ پریکټس وکړئ because practice makes perfect.